سر دې خلاص شو. دا سړی خو لاړو. افغان پښتون ورونه تاسې مایک خلاص کړئ. السلام علیکم قاری صاحب، یو ځل بیا. وعلیکم السلام. مبین صاحب په رښتیا چې ډیر بیدار ده، بس زر زر د معاملې بیرته سره سور کی بس او تکړه تا تم خوب درغه تقریبا ماته ولا نن دی اول دی ماښام نه د تراونه وروسته خوب راتلو برابر نه وم نو خیر حاصل مې راته و چې ویده شم. نور نه دا څه هغه څه نه کېږي، خو باید سړی استراحت وکړي. دا اوس یوه پوښتنه پیدا کېږي. دا یو مرور وویلې چې د ملي اردو د امریکایانو په اوږو ټوپک ایښی و، د طالبانو پسې راخیستی و، نه ده دا د دې وضاحت په خاطر باندې چې که دا داسې وویل شي چې اوس دا خبره خو له هغې ځایه که چېرته لاړ شو هغه ته چې هغه د اسامه په وخت کې که چېرې دا اسامه امریکایانو ته په هغه ټیم کې سپارلی وای، نو خو له سره به د امریکایان نه راتله افغانستان ته، د تاسې نظام به برقراره و، تاسو به تر اوسه پورې وي. خو په هغه وخت خو دا کار ور نه کړ. دا فرصت د ما په خیال خو تاسو هغو ته برابر کړ چې هغه دلته راسي او مثلا افغانستان باندې تعرض وکړي، افغانستان ته را داخل شي له ټانک او له توپه سره. نو دغه هغه به موږ دا چانس دی ته پلاس ورکړی که ملي اردو به دا هغه په غاړه توپک ایښی او راخلی به طالب سي سوی ده. نو دا کیسه خو له هغې ځایه نه ده که چېرې دا اسامه موږ په لاس ورکړی وی، دا میلمه موږ په لاس ورکړی وی، نو دې مشکلاتو سره موږ مخ شوي وو. افغان صاحب ګوره، یو دا د موږ تاسې مطبوعاتي او میډیایي خبرې دي، یو هغه خبرې دي چې هغه واقعیتونه او حقایق دي. امریکایانو افغانستان ته راتګ طرحه چې وه دا ډېره پخوا جوړه کړې وه. دا د روسانو د راتګ په مهال دوی جوړه کړې وه. کله چې روسان افغانستان ته راتلل، د هغې وخت نه دوی په افغانستان کې په دې لګیا وو چې د روسانو د وتلو نه وروسته دوی څنګه به وکولی شي چې افغانستان ته راشي. دا د اسامه بهانه وه، اسامه موضوع نه وه. دلته د اسامه په موضوع د دوی سره خبرې وړاندیز وشو دوی ته امریکایانو ته. هغه خلکو چې د دې خبرو وړاندیز یې کړی و، هغه خلک ژوندي دي، نن هم کابل کې دي. تاسې د هغوی سره خبرې کولی شئ، هغوی ژوندي دي. اسلامي امارت هغه وخت کې دریځ هم دا و، موقف یې دا و چې امریکایانو ته غوښتنه دا وه چې تاسې راشئ موږ سره خبرې وکوئ. که د اسامه په خلاف یې تاسو سره اسناد وي موږ به یې په خپل هیواد کې محکمه کړو، که نه دغه اسامه به موږ به دریم اسلامي هیواد ته ورکړو، هلته یې تاسې محکمه کوئ. خو تاسې خو موږ ته اسناد او ثبوت راوړئ. او په هغه وخت کې هم چې اسامه یا د اسامه چې څومره ملګري دلته په افغانستان کې اوسېدل، د امیر المؤمنین له لورې او د اسلامي امارت له لورې په دوی باندې بندیز و. د دوی سره بیعت په دې شرط منل شوی و چې د افغانستان د خاورې نه به دوی چاته ضرر نه رسوي. دا ټول هغه خلکو ته معلومه ده چې په هغه وخت کې وو، په امارت کې وو. د امارت دغه اوسنیو هغه خلک چې اوس هم په کابل کې دي، د امارت هغه وخت کې د خارجه پالیسۍ مشران وو. متوکل صاحب د وکیل احمد متوکل صاحب دا یا نور کسان دي، هغوی نه تاسې ورشئ پوښتنه وکوئ. د امارت له لورې دا په دوی باندې بندیز و، د دوی دپاره اساسي شرط و چې په نورو هیوادونو کې به دوی لاسوهنه نه کوي. امیر المؤمنین دا شرط په دوی لګولی و. حتی په اسامه باندې دا شرط هم و چې د بهرنیو رسنیو سره به دی مرکه هم نه کوي. دا هم په ده شرط و. دغه شرطونه په هغه وخت کې په دوی لګېدلي وو. نن هم همدا شرطونه د امریکایانو سره منل شوي دي. امریکایانو د موږ سره د موږ په چارو کې به دوی لاسوهنه نه کوي، موږ به د دوی په چارو کې لاسوهنه نه کوو. د موږ د خاورې نه به دوی ته ګواښ نه پېښېږي، دوی به زموږ خاورې ته ګواښ نه پېښوي. دغه تړون په متقابلو حقوقو ولاړ دی. څه چې دوی د موږ نه غواړي هغه به دوی هم موږ ته راکوي، څه چې دوی موږ ته راکوي هغه به دوی د موږ نه هم غواړي. طبیعي خبره ده. او پاتې شو د اسامه خبره. ګورئ دا د اسامه موضوع چې دا اسامه اول خو په هغه بریدونه چې وو هغې تر نن ورځې پورې هم دوی اسناد او ثبوت پیش نه کړلو. نه دنیا ته ثبوت پیش کړو، نه اسلامي امارت ته ثبوت پیش کړو چې دا بریدونه واقعا اسامه یا د هغې ملګرو کړي وو. تر اوسه پورې هم دوی ثبوت پیش نه کړو. د اسلامي امارت په هغه وخت کې د دوی نه غوښتنه دا وه چې تاسې موږ ته ثبوت راوړئ، اسناد راوړئ چې دا کار رښتیا دوی کړی وي. موږ به په دې هیواد کې دوی محکمه کړو یا به بل دریم اسلامي هیواد ته ورکړو. هغه وخت کې هم د اسلامي امارت غوښتنه دا وه. او که چېرته ګورئ هغه وخت کې ما ته خو یادېږي، هغه وخت راته یادېږي د هغه وخت کې دا تلویزیونونه نه وو، صرف بي بي سي او د امریکا غږ راډیو وه، ازادي راډیو هم نه وه. هغه وخت کې د هغه بوش خبرې اوس هم ما ته یادېږي. بوش ویل چې موږ یوازینۍ لار طالبانو ته چې په مخ کې پرته ده هغه دا ده چې دوی خپل ځانونه تسلیم کړي. بس
یا به وژل کېږي یا به تسلیمیږي، بله لار نه لري. هغه وخت کې امریکایان دې ته تیار نه وو چې د موږ سره خبرې وکړي یا د موږ د خبرو وړاندیز ومني. امریکایان ډېر په څلورم اسمان کې ګرځېدل، په بله دنیا کې ګرځېدل، هغه ډېر په لوړ غرور کې وو. دغه خبره کول چې د امریکایان د دې وجې نه راغلل چې دلته اسامه دوی ورنه کړو، دا مطبوعاتي میډیایي پروپاګند دی، دا واقعیت نه لري. دوی ترلاسه څه کړه؟ دوی چې اوس دوی دا پروګرام جوړو افغانستان ته د راتګ، د دوی مرام څه شی وو؟ دوی څه شی غوښتل او بیا یې اوس ترلاسه چې نه کړه؟ دوی مثلا آیا د افغانانو د افغان ملت مقاومت دوی دې ته مجبور کړي چې اوس یې وباسي؟ که دوی چې څه غوښتل هغه یې ترلاسه کړه اوس بیرته ځي؟ افغان صاحب په افغانستان کې د دوی دوه قسمه ګټې دي. یو په افغانستان کې معنوي ګټې دي، مذهبي دینی ګټې دي، یو په افغانستان کې مادي ګټې دي. خو په اوسنۍ لویدیځه نړۍ چې ده هغوی د مادي ګټو ته ډېر اولویت ورکوي او په څنګ کې مذهبي او معنوي ګټې هم تعقیبوي. افغانستان چې دا یوه سنتي ټولنه ده، له تاریخ څخه دا یوه سنتي او مذهبي ټولنه پاتې شوې ده. افغانان کلک مسلمانان دي، د نړۍ په مخ یوازینی هیواد افغانان دي چې خپلو معتقداتو ته وفادار پاتې شوي دي او کلک مسلمانان دي. د نړۍ په مخ یوازینی دا هیواد ده. دغه لویدیځوالو د ډېر وخت نه پلان دا و چې د نړۍ په مخ دغه افغانان هم باید د خپل افغاني روایاتو د اسلامي روایاتو څخه واړول شي. دوی باید د سیکولریزم طرف ته سوق کړل شي، دوی باید د دین نه واړول شي. یو خبره. او چې امریکایان راغلي دي له هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تاسې وګورئ په کابل کې، د کابل په اطراف په ښارونو کې د نصرانیت او د عیسویت منظمې دعوت روان ده، منظمې مؤسسې دي چې هغه د هغې دپاره کار کوي، خلک عیسویت ته واړوي او ډېر افغانان اوښتې هم د عیسویت ته. په کابل کې دوی مرکزونه هم شته، تاسو ته هم معلوم وي شاید. او دویم مادي ګټې دي. ګورئ افغانستان داسې یو هیواد ده چې افغانستان د یو بند صندوق په څیر ده. دلته نه د سرو زرو خواري شته، نه د المونیمو خواري شته، نه د ګازو خواري شته، نه د نفتو خواري شته، د یوه شي خواري هم نشته. او د افغانستان یوازې اوسپنه د تریلیونونو ډالرو ده، د څو تریلیونه ډالر یوازې اوسپنه ده. نو امریکایان خو د وږو سپیو په څیر دي، د وږو لیوانو په څیر دي. امریکایانو یا د امپراتوریو هر وخت تاسې تاریخ وګورئ، د دوی رزق په پردیو کې ده، د پردیو ملتونو په وژلو کې دوی خپل رزق لټولی ده. دا دوی چې هلته بنګلې جوړې کړي، د عیش و عشرت یې جوړ کړی ده، دا د نورو هیوادونو په نفت و ګازو، د نورو هیوادونو په معدنیاتو یې جوړ کړی ده، د نورو هیوادونو په زیرمو یې جوړ کړی ده. نو دویمه اساسي ګټه هدف د دوی دا و چې د افغانستان په دې هیواد دوی خېټه واچوي، د دې هیواد هغه د ځمکې لاندې چې کومې زیرمې دي هغه راوباسي، هغه استخراج کړي او هغه د ځان سره ویسي. دا ټرمپ چې اوس کامیاب شو، ټرمپ ته اشرف غني لالچ ورکړی و چې دلته